د خوست ولایت په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې د اوبو او انرژي وزارت له لوري د یونسکو په مالي ملاتړ او په یاد ولایت کې د شمال خرم فرعي سیندیزې حوزې تر نظارت لاندې د $40,000 په لګښت د اتو کاریزونو د ترمیم چارې پیل شوې. د شمال خرم فرعي سیندیزې حوزې مسؤلین وویل دغه کاریزونه پخوا جوړ شوي ول چې بېلابېلو وختونو کې د ویجاړېدو له امله یې اوبه په نشت حساب وي چې په ترمیم او اساسي جوړولو سره به یې اوبه لا زیاتې شي. د زیاتولو چې پلان کېده تر څو د خوست ولایت د اوبو بې ځایه تللو مخه ونیسي او په دې برخه کې به خپلې چارې لا ګړندۍ کړي. 3 کاریزونه په صبروي ولسوالۍ کې دي او 2 چې دي هغه په اسماعیل خیل ولسوالۍ کې دي، یو په باک ولسوالۍ کې ده او یو په نادر شاه کوټ ولسوالۍ کې ده، یو په دې مرکز کې نو تقریبا هغه د غړومبي کاریز ده. نو ان شاء الله الرحمن تخمینا په دغه باندې $40,000 لګښت په دې ټولو راځي. همدارنګه د شهاب شهیر شرکت انجینران چې د یادو کاریزونو د ترمیم چارې پر مخ بیایي کاریزونه د اوبو د سطحې په لوړولو او د اوبو د کمبود مخه نیولو کې مهمه یادوي. د خوست پاړوان تقریبا صبري او مساخیل او نادر شاه کوټ او مرکز کې 8 کاریزونه دي چې 8 کاریزونه دي چې د ترمیم چارې دي د پاکونه ده، په دې کې سنکاري دي، په دې کې هغه ځایونه چې خراب شوي دغه جوړول دي او د واټر ټیبل سیمه سطح پورته کیږي د اوبو او دا د اوبو د کمبود مخه نیسي. همدارنګه د سیمې اوسیدونکو د یادو کاریزونو ترمیم د زراعتي ځمکو خړوبولو لپاره حیاتي وباله او ترڅنګ د چارو د خطر سره کولو او په دې برخه کې د لازیاتو هڅو غوښتنې هم وکړي. په دغه ځمکه کې بېلابېل فصلونه کرل کېږي، د هېواد بزګرانو لپاره د ځوانانو لپاره کاري فرصت ایجاد کړی. که چیرې کې اوبه ونه لري، کاریز تخریب سره مخامخ وي او جوړ هم نشي، هم زراعت له منځه ځي، هم د ځوانانو کاري فرصت هم له منځه ځي. موږ د شرکت څخه د بیړۍ ریاست څخه کوم نظارت کوونکي ټیمونه چې دي یا د کلي شورا دغه هم غوښتنه ده چې د کیفیت نیکور وشي. داسې نه چې نن ورځ کور وشي سبا ته بیا د تخریب سره مخامخ شي، پیسې عباس لوړ شي، ولته پیسې په خزینه یا لګښت په خزینه ونه شي، سبا ته بیا د منځ لوړ شي. د یادولو ده چې د خوست ولایت د شمال خرم سیندیزې حوزې مسؤلینو زیاتول چې د اوبو او انرژي وزارت له لوري خوست کې 14 چک ډیمونو د جوړولو منځوري شوی و چې له جملې څخه 9 دانې بشپړ شوي او نور به 1000 تر 1000 په نږدې راتلونکي کې بشپړ شي.